هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د اووم فصل معرفت ته ښه راغلاست. دا فصل چې له 41 لوست څخه پیلیږي او پر 80 لوست پای ته رسیږي ټول ټال 20 لوستونه لري چې په دې ویډیو کې به په لنډ ډول د ټولو لوستونو له موضوعاتو سره آشنا سو. راځئ چې ویل ولو. 41 لوست د ضرب عملیې مفهوم. 42 لوست د هغو عددونو جمع کول چې مساوي اجزاوې ولري یعنی تکراري جمع. 43 لوست د ضرب عملیه او علامه یې پیژندل. 44 لوست د کتارونو جوړول یعنی که د جمع اجزاوې مساوي نه وي د جمع عملیه په ضرب نه بدلیږي. 45 لوست په ضرب کې د بدلون خاصیت. 46 لوست په عمودي شکل ضرب کول. 47 لوست د شکلونو څخه په کار اخیستلو سره د ضرب ښوونه. 48 لوست د ضرب عبارتي سوالونه. 49 لوست په 2 رقمي عدد کې د 1 رقمي عدد ضرب. 50 لوست د ضرب په عملیه کې د یو د عدد خاصیت. 51 لوست د ضرب په عملیه کې د صفر خاصیت. 52 لوست د ګروپونو جدول د 2 3 4 5 6 8 او 12 عددونو. 53 لوست د مساوي ګروپونو جوړول. 54 لوست د ویش یا تقسیم د عملیې مفهوم. 55 لوست د ضرب او تقسیم ترمنځ اړیکې یا رابطه تشریح کول. 56 لوست د یو عدد ویشل پر خپل ځان. 57 لوست د یو عدد ویشل پر یو باندې. 58 لوست غیر معیاري واحدونه د پخواني وختونو د اوږدوالي او جګوالي د اندازه کولو په اړه پېژندنه. 59 لوست معیاري واحدونه. 60 لوست د خطکش په واسطه د ټوټه خطونو د اوږدوالي اندازه کول. ګرانو زده کوونکو دا و د اووم فصل د موضوعاتو په اړه معلومات. په دې فصل کې به موږ د ضرب او تقسیم مهم عملیې زده کړو او ترڅنګ به یې د اندازهګیرۍ مهم واحدونه وپېژنو چې په ورځني ژوند کې زیاته استفاده ورڅخه کیږي. د اووم فصل تر پیله مو په مخه ښه. د خدای په امان.